السلام علیکم ګران اوریدونکو زه یم غلام اکبر مروت. موږ راغلي یو ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال لکه مروت ته. دلته موږ د ډاکټر اسوسییشن د سنټرل کونسل ممبر د وای ډي اے یو اکټیو ممبر ډاکټر اظهر صاحب سره به خبرې کوو د ډاکټر اسوسییشن چې کومې مسلې دي هغې حوالې سره. د ډاکټر صاحب موږ سوال دا دی چې لکه د هیلث کوم اهلکاران دي دې ته د کرونا دوران دوه ډېرې زیاتې ډیوټیانې کړي دي او چې دوی کوم شیطان شوي دي دوی ته لکه د پیکیج نه میلاویږي که نه شهدا پیکیج نو دې بنیادي وجه څه ده ولې نه میلاویږي؟ یاره تاسو ته خو پته چې دا حکومت صحت په مسایلو باندې بالکل انټرست پکې نه اخلي. کله چې دا اوبه راغله کو د اوبه نه مخکې مو دوی په صحت په شعبه کې به هیڅ انټرست نه اخلي او بیا چې کله 2020 کې دا اوبه شروع شوه نو په فرنٹ لاین باندې ډاکټران یا زموږ نور هیلث ورکرز دا جنګېدو خو دوی حکومت نه د هغوی په معاوضه ورکوله وله څه او بیا چې کله پکې زموږ ډاکټرز تقریبا 112 ډاکټر شهیدان شوي دي نو د هغوی کورونو ته هېڅ شهدا پیکیج دوی نه دی ورکړی. آیا په دې لړ کې د ستاسو اسوسییشن څه داسې ګامونه پورته کړي دي؟ یاره زموږ اسوسییشن وای ډی چې ده نو هغه عمر له ډاکټر دپاره جنګېدلې ده کو هغه په هره سطح ډاکټر دی کو هغه پروفیسر دی اسسټنټ پروفیسر دی زموږ ټیموز دي یا زموږ هاوس آفیسرز دي یا پیریپریز کې نور زموږ کم ډاکټرز کار کوي د هغوی دپاره ټول عمر زموږ تنظیم جنګېدلی دی او د هغوی د حقوقو دپاره. په دې سلسله کې خو موږ ډېر ملاقاتونه هم شوي دي وزیر صحت سره دې نه علاوه سیکرټري هیلث چې کوم دی یا نور د ډي جي هیلث یا د هغوی نور ریلیټډ صحت محکمې سره ریلیټډ خلک دي هغوی سره زموږ ډېر ملاقاتونه شوي دي او د دې پیکیج دپاره شهدا پیکیج دپاره موږ عهده نه کړله خو تر اوسه پورې حکومت په دې کې بیخي څه انټرست نه اخلي. نو دا مې چې ډاکټر صاحب د امدادي موضوع نه علاوه تاسو چې کوم اسوسییشن دی وای ډي اے هغه د کورونو دپاره څه کړي دي یا بل چا داسې کار کړی دی ورپاره؟ یاره دا خو د ټول ناول د حکومت ذمہ داري ده ځکه چې زموږ ډاکټرز چې دي موږ ډیوټیانې کوو موږ خپل کور پرېښو په دې سختو حالاتو کې موږ راوتي وو د هسپتال کې موږ 24 غنټې ډیوټیانې کړلې کورونا مریضان موږ بغیر څه حفاظتي کټونو یا ماسکونو موږ ته ایون نه اویلیبل دی کې موږ له کار وکړو نو دا خو د حکومت ذمہ داري جوړیږي چې لکه کم شهیدان شوي دي یا کم فرنٹ لاین ورکرو چې هغوی له پیکیج ورکړي خو چې کله حکومت پیکیج نه ورکړي نو زموږ تنظیم سطح باندې موږ خپل کوششونه او هلې ځلې کړي دي او څه حده پورې چې څونه کوشش کېدو هغه موږ کړی دی. ډاکټر صاحب د امدادي موضوع نه علاوه د دغه کورونو چې کوم ماشومان دي هغه دپاره څه کول پکار دی؟ یاره د ټول ناول خو د شهدا پیکیج دی ځکه چې دوی ته خو پوره ریلیف په دې نه میلاویږي خو پار د ټایم بینګ چې د هغوی باندې کومه سخته تېرېږي ځکه چې د کور هغه یو مشر کم چې د دوی د ګټې وټې ذمه دار و د دوی د سکولونو پیسونو ذمه دار و نو هغه په کورونا کې شهید شو نو دوی ته خو لومبې ټول ناول زر تر زر شهدا پیکیج ریلیز کړي شي. دې نه علاوه د دوی چې کوم بچي دي د دوی تعلیمي اخراجات ته حکومت برداشت کړي او چې کوم هیلث ورکرز دي دوی بچو ته د هیلث پیډ کې یا د هیلث په دې شعبه کې جابز ورکړي کو ایون هیلث شعبه کې جاب نشي ورکولی په بله شعبه کې دی د پلار په ځای یا د چا رور یا څه د هغوی په ځای جاب ورکړي. ډاکټر صاحب د دې پیکیج په ذریعه د شهیدانو چې کوم کورونه دي هغې مسلې په مستقل بنیادو باندې حل کېدی شي؟ یاره مستقل بنیادونو باندې خو دا مسلې لکه نشي حل کېدی ځکه چې یو د کور یو داسې فرد کم چې دغه کور د ارث ذمہ دار و نو هغه واپس نشي راتلی په دې پیکیج باندې خو په دې پیکیج به یو ټمپرري موږ سره دا مسلې حل شي د وړو سکولونو مسلې پیسونه شو یا د کور چې کم ټمپرري ضرورت هغه به حل شي خو حکومت له پکار دی چې د دوی د مستقل مسلو حل کول لپاره هم ګامونه پورته کړي. ډاکټر صاحب که چیرې یو ډاکټر ډیوټي دوران وفات شي نو هغې کورنۍ ته پنشن یا نور څه فنډ میلاویږي؟ یاره تا خو ما د انټرویو په سر کې مو وی چې دا ګورنمنټ چې کله نه راغلی دی دوی زموږ نه خپل بنیادي حقونه اخیستي دي د پنشن او فنډ خو تقریبا چې په هر ویلفیر سټیټ چې کم دی هغې کې د ګورنمنټ ذمہ داري چې لکه کم د هغوی خپل خلک یي په هره شعبه کې چې هغوی له فنډ او پنشن ورکوي دوی خو تقریبا چې کله دا ګورنمنټ راغلی دی دوی زموږ جابونه ختم کړي دي 6 میاشتو کنټریکټ جاب 3 میاشتو کنټریکټ جاب تقریبا دا جابونه موږ له راکوي فنډ پنشن بیخي دوی ختم کړی دی نو د حکومت نه زموږ دا مطالبه هم ده چې زر تر زر د دوی موږ له مستقل بنیاد باندې جابونه هم راکړي او دې سره سره زموږ فنډ او پنشن دې بحال کړی شي. تاسو دغه شهدا پیکیج یا د کوم چې کوم تاسو مطالبې دي دې نه علاوه نور څه داسې مطالبې شته دي حکومت نه؟ د حکومت نه د شهدا پیکیج نه علاوه زموږ دغه مطالبه ده
چې یو خو زمونږ د جابز غټې مسلې دي، جاب سکیورټي نشته دی. نن به د خبرې سار راپاسې جاب به لیدلی، یو خو زموږ جاب سکیورټي نشته دی، موږ له د جاب سکیورټي پکار ده. دې نه علاوه موږ ته چې نور په هسپتالونو کې کوم مسلې راځي یا زموږ د عوامو ته څه مسلې راځي دا حکومت له پکار دی چې حل کړي. او کوم چې زمونږ فرنٹ لاین ورکرز دي اوس هم په کووډ کې هغوی فرنٹ لاین باندې ډیوټي کوي، نو حکومت له پکار دی چې د هغوی له الاونسز ورکړي.